په خیر په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت جامې به پر تن وي. ګران دوستانو د نن ورځې خپرونه مو د ټاپي پروژې په اړه ځانګړې کړې ده چې راسره ملګري شینواری صاحب او همدارنګه صافی صاحب په دې اړه خبرې سره کوو. د ټاپي پروژه چې ده دا د څلورو هیوادو ترمنځ په 2015 کال کې لاسلیک شوه چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند هیوادونه ول. دغه پروژه باندې عملی کار په 2014 کال کې په ترکمنستان کې شروع شو او له هغه وروسته بیا په افغانستان کې کار پرې شروع کېدو او همدارنګه پاکستان او بیا هند کې. نور معلومات به له شینواري صاحب څخه اورو. اول خو سلامونه ورور تاسو ته، ګران ورور ته او ګران دوستانو ته. ټاپي پروژه لکه څنګه چې ورور ویل دا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ لاسلیک شوی وه چې د هغه اوله طرحه شوه دا په 1991 کال کې. په هغه کال باندې چې د ترکمنستان د جمهوریت شوروي څخه بیل شو په هغه کال باندې د طرحه شوی وه. بیا همدا رقم په 1990 کال کې د هغه طرحه د افغانستان خلکو سره شریکه شوه. همدارنګه د هند او پاکستان د هغه وخت رئیس جمهور مشرانو سره چې په هغه باندې کار روان کېده، خو ټول علت شو د افغانستان د ناامنۍ د خاطره کار د هغه ځنډ و. 2015 کې د قرارداد لاسلیک شو او 2014 کې د یو شخصي پروژې شرکت و چې هغه د جوړولو ترکمنستان نه د کار شروع کړ. همدارنګه مخکې لاړه چې دا به د ترکمنستان نه چې څومره ګاز د نور هیوادونو ته لیږدول کېده هغه د 33 میلیارده متر مکعب ګاز چې هغه د ترکمنستان نه افغانستان ته، بیا همدارنګه افغانستان نه پاکستان او هند ته لیږدول کېده. مننه شینواری صاحب. صافی صاحب تاسو کوم معلومات لرئ؟ ډېره زیاته مننه سعادت صاحب. سلامونه تاسو ته، شینواری صاحب تاسو او ټول قدرمنو لیدونکو ته. د ټاپي پروژه لکه څنګه چې زموږ ورور وویل چې دا یو شخصي شرکت د ګالکن ټاپي په نوم یو شرکت شخصي چې هغه واخیستله چې کارونه یې مخته بوځي، چې د اسیا پراختیایي بانک سره د سره هم ونډه واخیستله. د چې کوم ګاز د ترکمنستان هیواد څخه تر هندوستانه پورې دا لیږدول کېږي چې د دې ټول اوږدوالی 1814 کیلومتره دی، چې د فقط د افغانستان خاورې نه چې کوم تر پاکستان خاورې پورې د دې اوږدوالی دی 814 کیلومتره دی. نو دا د 5 ولایتونو د افغانستان څخه تیریږي چې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندهار دي، چې بیا د افغانستان خاور نه بهر کېږي او د پاکستان پټې خاورې ته ننوځي. نو د کار چې کوم ده په دې کې 9,000 نه تر 11,000 پورې افغانان کار کوي. مننه صافی صاحب. د ټاپي پروژه چې د ټاپي نوم ورکړل شوی ده ځکه د څلور هیوادونو چې دی اول لومړی سر کې ترکمنستان ده، له هغه وروسته بیا افغانستان. ترکمنستان ګاز انتقالوي د دغه درې هیوادو ته، بیا لومړی سر کې چې د ترکمنستان د دوهم چې د افغانستان د او په درېیم پاکستان، بیا هم هند چې دا تر هند پورې دا ګاز رسیږي. لکه څنګه چې ملګري ویلې چې دا مکمل په افغانستان کې څومره دغه پایپ لاین چې دا ځغیږي 840 کیلومتره به وي، چې همدارنګه 15 ولایتو په منځ کې به دا پایپ لاین تیریږي چې 15 ولایتونه به هم استفاده ترې کوي. شینواری صاحب تاسو که نور معلومات راکړئ. دغه پروژه چې مخکې جوړولو نه د افغانستان فقط 3 میلیارده کال کې چې په هر کال به 3 میلیارده متر مکعب ګاز به د ترکمنستان هیواد نه په بیه اخیسته. نو چې بیا هغه نه بعد دغه پروژه چې دغه شوه دې دپاره 12 پمپ ماشینونه چې ګاز د یو هیواد نه بل هیواد ته ولېږي دا ولا اختصاص شوي چې 12 پمپه به دې کې لګي، چې په دې کې 15 پمپه تنها د افغانستان هیواد ته لګول کېږي، چې دا 15 ولایت دي په هر ولایت کې یو پمپ لګول کېږي، چې ټول نه مخکې به هرات ولایت نه دغه شروع کېږي د ګازو ګټه اخیستل، همدا رقم بیا فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونه، چې هر افغانستان د پای چې کوم د پمپونه ورکول شوي دي 15 پمپه دي، د قیمت $1 میلیارډ شاوخوا قیمت ویل شوی دی. مننه شینواری صاحب. صافی صاحب که تاسو راته ووایاست نور معلومات راکړئ او دا راته ووایئ چې د افغانستان به څه ونډه په دې کې؟ ډېره زیاته مننه. نو په دې کې به زموږ د هیوادوالو لپاره زرګون هیوادوالو لپاره د کار زمینه مساعده شي چې کار په دې کې کوي، او په دا چې په لومړۍ لسیزو کې به د چې کوم ګاز واردېږي د افغانستان ته
بیا د هغه نه پاکستان ته ځي نو د افغانستان په ډول کې دا چې په لومړی 100 کلونو کې 500 میلیونه ګاز به ورکوي افغانستان ته بیا په دویم 10 کلونو کې چې دی 1 میلیارډ متر مکعب ګاز به افغانستان ته ورکوي او په دریم 10 کلونو کې به 15 میلیارډ متر مکعب ګاز افغانستان ته ورکوي. مننه صافی صاحب. د ټاپي پروژې په افغانستان کې عملي کار شروع کېدل موده چې 2013 کال چې په هغه وخت کې شروع سو بیا له وروسته بدبختانه چې ودرول سو او اوس عمر مخکې بیرته د کار شروع شوی د عملي کار چې ان شاء الله ژر افغانستان کې هم تکمیل شي او له وروسته پاکستان او هند ته ومځي. شنواری صاحب نور کوم معلومات لري؟ زه تاسو ته د اقتصادي ګټو باره کې وایم. یو ګټه خو همدا ده چې افغانستان او پاکستان هیوادونه ګاز کم دغه ورسره زیات شي د ګازو د سہولتونو ورسره زیات شي. همدارنګه د نور ګټې وګورو د افغانستان او پاکستان هیوادونه دغه هغه هیوادونه دي چې د ګازو کمبود زیات دی پکې. د سره د افغانستان او پاکستان 3 میلیارډ ډالر پیسې په کال کې دوی ته سرمایه راځي د ټاپي پروژې لارې نه. د پروژې لارې مننه شنواری صاحب. صافی صاحب تاسو که نور معلومات راکړي دي؟ ډېر زیات مننه سعادت صاحب. نو د دې لپاره چې کومه بودیجه تصویب شوې وه هغه 22 میلیارډ او 500 میلیون ډالر وه چې په دې کې 15 به ترکمنستان هېواد ورکوي، پاتې 15 چې دا هغه به دا درې هېوادونه چې افغانستان، پاکستان او هند دا به ورکوي. نو د افغانستان 15 ولایتونه چې کوم دا پایپ لاین ګاز تیریږي نو دا هغه ولایتونو چې د هرات ولایت 3.20 میلیون نفوس ده دې ته هم ګاز ورکوي. د فاریاب ولایت 925,000 نفوس ده دې ته به هم ګاز ورکوي او د نیمروز ولایت 150,000 نفوس ده نو دې ته به هم ګاز ورکوي. د هلمند ولایت 1.4 میلیون نفوس ده نو دې ته به هم ګاز ورکوي. د قندهار ولایت چې آخري سرحد د افغانستان چې د هغې نه وروسته د افغانستان څخه بهر کېږي او د پاکستان کوټې ته ننوځي نو د قندهار ولایت ته 1.7 میلیون نفوس دی نو دې ته به هم ګاز زمینه مساعدوي. له کوم ولایتونو چې تیریږي دا ټول له ګاز نه مستفید کېږي؟ او بالکل همدغسې ده چې په دې کې 5 دانې پایې لګېږي، په هر ولایت کې پایې لګېږي. دا پایې دې لپاره ده چې ګاز انتقال کړي، ګاز انتقال کړي او د هغه ولایت اوسېدونکو ته ورکړي. مننه صافی صاحب. دوستانو مخکې چې مخکې له دې پروژې اوس هم مطلب چې دا پروژه تر څو تکمیلیږي تر هغه وخت پورې افغانستان چې د ترکمنستان او نور هیوادونه ګاز په پیسو اخلي چې د کال او د میاشتې په میلیونونو په میلیارډونو ډالره ګاز اخلي او دلته مصرفوي خرڅوي. که د دې پروژې په بشپړېدلو سره افغانستان کولی شي چې د ګاز د دغه پایپ لاین چې په افغانستان کې تیریږي د دغه ګاز استفاده مو کوي او د دې سره د دغه ګاز د دغه پایپ لاین چې د ګاز د دغه په مقابل کې پیسې هم واخلي، مطلب د کال ډېر عاید هم راځي د پایپ لاین لارې نه. نو دا یو ډېر ښه نیک اقدام ده، انشاءالله چې ډېر ژر به دا پروژه تکمیل شي په افغانستان کې. مننه ملګرو چې راسره وئ پروګرام کې خیر رسي. مننه تاسو هم صافی صاحب. ګران دوستان تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ. کور مو ودان.